سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د الماني ژبې دوه جملې جوړوم. د سید افغان په غوښتنه باندې وایي په الماني ژبه باندې څنګه وایو ته یوه ښه انجلۍ یې، ته یوه ښه انجلۍ یې. دوستانو راځئ چې زده کړو په الماني ژبه باندې دا جمله. Du bist ein gutes Mädchen. Du bist ein gutes Mädchen. Mädchen وایي جلۍ ته، انجلۍ ته. وای ته یوه مطلب دو وای ته بیس ein gutes مطلب یوه ښه انجلۍ یې. او که چېرته موږ دغه جمله هلک ته استفاده کوو چې ته یو ښه هلک یې، نو بیا دا جمله څنګه وایو؟ راځئ چې دا جمله هم زده کړو. Du bist ein guter Junge. Du bist ein guter Junge. Junge وایي هلک ته، جلۍ ته وایي Mädchen. نو وای ته یو ښه هلک یې. دوستانو دواړه جملې زده کړئ، که تاسو چاته هم وایي نو دا استفاده کوئ. کولی شئ د الماني ژبې روانې خبرې همدغه ټیک ټاک او ورسره زما د یوټیوب په نوم د ناصح احمدزي چې لاندې مې نوم لیکلی ده زده کړئ.